ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وای اوس خو محسن زموږ نظام ړنګ شو، اوس طالبان په ډیر سخت حالات کې دي، موږ یې باید ملاتړ وکړو. ډاکټر صاحب غني ویلي دي چې زه د طالبانو پر خوا یم، اوس طالبان ډیر خطرناک پړاو کې دي، که ځانځاني وکړي نو الله مکړه ټول به غرق شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب غني وای افغانان د تاریخ یو خطرناک پړاو ته داخل شوي، که ځانځاني وکړو ټول غرقیږو. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي افغانان د یو ملت په توګه د تاریخ له یو خورا خطرناک پړاوه تیریږي او په اوسنیو شرایطو کې ملي اجماع او د یو بل منلو ته سخته اړتیا لري. نوموړي په یو غږیز پیغام کې ویلي له ملي اجماع پرته له اوسنۍ وضعیته د وتلو بله لار نشته. ښاغلي غني پرته له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي تر څو چې د واک پر انحصار باندې ټینګار کیږي د وضعیت په تر دې هم خرابیږي. هغه ټینګار کړی چې هیڅوک افغانان په زور نشي قانع کولی او دې ته اړتیا ده چې ټول یو بل سره وغږیږي او داسې لار پیدا کړي چې د یو آزاد او سوکاله افغانستان هدف ته پرې ورسیږي. ښاغلي غني خپله غږیز وینا کې چې د ده پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي قدرت د خدمت وسیله ده، څوک چې نورو ته څه کندې خپله ورلیږي. افغانان په یووالي لاره ډول ستونزو وتلي دي، خو کله چې غرور کړی دی او یو بل مو نه دي منلي، نظامونه مو نسکور شوي دي. که په ځانځاني ډول اقدام وکړو نو الله مکړه ټول به غرق شو، خو که په ګډه مخته لاړ شو نو رڼا ته رسېدلی شو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.